حقیقت دا خبره چې دا اوس د ټول نغټ مصیبت او پریشانې خبره هم ده چې دې کسانو چې کوم دا ځایونه اغشتي دي دا زمونږ دوستان دي وروڼه موږ د هغې څخه خفګان دپاره راغلي چې دې خلکو لیګل طریقې سره چې کوم موږ ته معلومات دي نو دي په درو بینک پیسې ډپارټمنټ ته جمع کړي دي 1 کروڑ 20 लाख روپۍ انکم ټیکس یې بیل جمع کړی دی رسیدونه دي اګریمنټ یې ورسره 5 سال کړی دی پر اګریمنټ او دلته یو افسر بدل شو او بل راغی او هغه وایي چې دا غلطه وشوه نوی سی او راغی هغه ته چا غلط تصویرانو لیږل چې راشه دا دغه د خپل ډپارټمنټ اندروني کسانو او هغې داسې قسم حرکت وکړو نو دا انتهایی د افسوس خبره ده چې د مردان دپاره یو خوبصورتي روان د مردان خلکو ته روزګار میلو شو چې څنګه دی یو ورځ ټرین وچلو د عاطف خان او د علي محمد صاحب دا ویژن چې دا ټرین مو چلیږي او د ریلوې د ځمکې چې کوم دی دا آبادي شي دا شړې پرتې وي ګودامونو والا به 1.5 روپۍ فوټ ریټ ورکو کرایې د هغې نه د کال 6 لکه جوړ دی دې کسان له په 200 روپۍ فوټ باندې ورکړو د دې نه 1 کروڑ 40 لک روپۍ د کال جوړي نو چې یو ځای کې د یو سړي مدن د 6 لکو نه ډایرکټ 1 کروڑ 40 ته لاړ او دا د 5 سال دی نو دا دي ته کم از کم 7 کروڑ 20 लाख روپۍ په دې متعلقه 15 کاله پیریډ کې ملاویږي او دا 15 کاله د مخکې 2015 دا خالی پروتو تاسو دا وایي چې دا دنه افسران د سی او ریلوې دا د محکمې څومره تاوان کوي دي ته خو ځکه احساس نشته چې تباه خو دلته غریب دی که نه د غریب سړي ته نقصان کوي دی خو پاران دی سیلان دی ناست دی مردان نه خبر هم نه دی او وایي چې په مردان کې 3 چته بلډینګ دلته 3 چته بلډینګ کوم ځای جوړ شو دلته خو د هر یو شي دا تاسو وینئ چې ماربل یې ولګول دا سخاب دغه تاسو ته بلته پوډریان ناست پوډر به سکل دغلته به چا څوک نه جامت به کو او ټي ایم ای والا به خزل روډ دلته به غورځولې دا خزل نه یو شي لري کو د سړول لشل 30 لک 50 لک روپۍ پر خوبصورتي ولګولې او باټا والا برانډ هایر والا فرانچایزي کولو دا د مردان خلکو ته یو سہولت ملو شو چې د هر کمپنۍ فرانچایزي رااله او دلته خوبصورتي بزنس او ډپارټمنټ ته او وفاقي حکومت ته پیدا روانه شو چې کم نقصان داغي روان دی هغه نقصان نه ډپارټمنټ وزي نو افسوس خبره دغه دي چې زمون خلکو او دغه د مهنت حکم کوي او انویسټمنټ ته دي انویسټران خرابې دي انویسټران او سلب ځای نه کوي د ریلوې د ځمکو د دغه پرتی وي د کندراتو په شکل کې الحمدلله د بلډینګونو جوړ شو څومره چې د دې خاص واقعي د مردان خار خاص په واقعي او ان شاء الله موږ په مردان کې خاص تخکارو کا خیر او دا به موږ باندې خاص تخکاری مهرباني حکومت ته درخواست کوم خاص کر عمران خان ته نور وفاقي وزیران ته شیخ رشید ته چې مهرباني وکړي دا کم چې د کنسټرکشن جوړي دا بحالو ساتي ان شاء الله چې دا مردان د حسن په دې باندې سیوا شي او تاجران د لپاره یو ان شاء الله د ګټو د کاروبار یو مکانه सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।